الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. محترم درنو قدرمندو ورونو، نن د لمانځه یو داسې ضروري مسئله ستاسې سره شریکومه چې ډېر مسلمانان د هغې نه ناخبره دي او ترې غافل دي. دا د لمانځه مسایل د هر مسلمان دپاره ډېر لازمي دي چې زده یې کړي. د هیڅ شي بدوالی او تاوان دومره زیات نه دی لکه په دینی امورو کې ناخبرتیا او ناعلمي چې څومره ضررناکه ده. بیا په ځانګړې توګه د هغه عباداتو اړوند چې هغه اهم عبادات وي او ټول مسلمانان په هغه عباداتو کې روزانه بوخت وي، لکه لمونځ چې مسلمانان یې په ورځ کې 5 ځله ادا کوي. نو لمونځ چې څومره اهم عبادت او د الله رب العزت د تقرب حاصلولو یوه غوره لاره ده، نو د هغې مسایل زده کول پر هر مسلمان باندې لازمي دي. خو له بده مرغه د لمانځه بې شمېره داسې مسایل دي چې خلک ترې ناخبره دي او هیڅ باک یې هم نه کوي. نن د لمانځه یو داسې ضروري مسئله تاسې ته بیانومه چې په هغه کې ډېر اکثر کسان مبتلا دي چې سبب یې یوازې او یوازې لاعلمي ده. هغه مسئله دا ده چې مسبوق په عربي کې هغه چاته ویل کېږي چې د جماعت د لمانځه 1 یا 2 یا 3 رکعته ترې تیر وي. نو که چېرته امام سلام وګرځوي او دغه مسبوق اوس د ده حکم خدا ده چې دی به ولاړېږي. اوس که په هیره باندې دی هم د امام صلی الله علیه وسلم وګرځوي یوې خواته، بیا د دې حکم څه دی؟ ډېر بې شمېره کسان په مسجدونو کې ما خپله لیدلي دي چې دوی مسبوقین وي، یعنې رکعتونه ځینې تیر وي، د سلام ګرځولو پر وخت باندې چې امام سلام وګرځوي دوی هم په ناپامي کې د امام سره سلام وګرځوي. خو کله چې بیا خپل څنګ ته وګوري چې په څنګ باندې نور مسبوقین وي، هغه وویني، بیا دوی وغورځېږي ولاړ شي. نو بیا په آخر کې چې د دغه سلام ګرځولو له امله سجده سهو لازمیږي، هغه هم ونه کوي. نو دغه لمونځ یې بېرته واجب الاعاده ده چې راویې ګرځي، لمونځ یې نقصاني سو. د مسئلې وضاحت داسې دی چې په در المختار او د هغې په شرحه رد المحتار کې راځي چې ولو سلم ساهیا ان بعد امامه لزمه السهو والا لا. که څوک په هیره باندې د امام سره سلام وګرځوي، د امام د سلام لږ وروسته بیا دی سلام وګرځوي چې امام السلام علیکم وایي، دی هم سلام وګرځوي د هغه وروسته، نو سهو ورباندې لازمه ده. خو که چیرې بالکلیه داسې متصل د امام سره سلام وګرځي چې امام څنګه السلام وایي، دی هم فورا ورسره سلام وګرځوي او یا یې د امام تر سلام مخکې سلام وګرځوي، په دې باندې بیا سجده سهو نشته. خو لیکن په دې کې راجحه او اغلبه دا ده چې هر وخت د امام څخه وروسته مقتدي سلام ګرځوي، نو په دې کې هم 90% سجده سهو لازمیږي. امام ابن عبدالدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې وایي چې هغه په حواله باندې د شرح المنیه او هغې بیا د محیط البرهاني څخه نقل کړې ده. وفي شرح المنية عن المحيط إن سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا سهو عليه. که مقتدی د امام سره بالکل متصل سلام وګرځوي
چې هیڅ ترې وروسته نه وي، یو حرف هم ترې وروسته نه وي، نو پر ده باندې صحیح سهو نشته، لأنه مقتد به. وبعده که وروسته وګرځوي یلزم لأنه منفرد، پر ده باندې بالکل سجده سهو لازمیږي، دی منفرد دی. ثم قال فعلى هذا يراد بالمعية حقيقتها وهو نادر الوقوع. معیت حقیقت ته چې هغه بیخي نادر ده، څوک به فورا متصل د امام صلی الله علیه وسلم ګرځوي. فورا متصل د امام صلی الله علیه وسلم ګرځول هم نه دي پکار چې سلام امام کله سلام ختم کړي مقتدي به وروسته پسې ګرځوي. بیا امام ابن عابدین شامی الحنفي رحمه الله وایي یشیر الى ان الغالب لزوم السجود، وایي غالب دا ده چې سجده سهو لازمیږي، لأن الاغلب عدم المعیه، اغلب دا ده چې د امام سره بالکل معیت نه راځي، یعنی وروستی کې د مقتدي سلام ورسره ګرځوي، نو سجده سهو ورباندې لازمیږي. که څوک په نافهمي کې سلام وګرځوي ده امام سره او دوی مسبوق وي، نو خامخا بیرته سجده سهو په آخر کې کوي. امام ابن عابدین شامی رحمه الله خپله بیا وایي وهذا مما یغفل عنه کثیر من الناس فلیتنبه له. وایي دا داسې مسله ده چې ډېر خلک یې دې څخه غافله دي، نو باید آګاه ووسیږي. دغه مسأله په الدر المختار و حاشیة ابن عابدین رد المحتار په اول جلد صفحه 599 کې هم بیان شوې ده. نو دغه د هغه مسلې خلاصه سوه. امداد الفتاوا په اول جلد صفحه 401 کې راخیستې ده، امداد الاحکام په اول جلد صفحه 546 او فتاوای دارالعلوم دریم جلد صفحه 346 کې راخیستې ده. الله تعالی دې وکړي چې موږ تاسې عمل ورباندې وکړو او کوشش وکړو تر بله مسلمان هم ورسوو چې دغه مسله یې زده سي، په دې باندې خبر سي چې لمونځونه مو سم سي. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفي، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.